دا سورة البقرة دا مدنی صورت دے مدنی او مکی دے توائی مکی اغا صورتون دی چکم دا ہجرت دا مدینه نمخ کے نازل شوی دی او مدنی صورتون اغا توائی چی دا ہجرت دا مدینه نرست نازل شوی دی نو برابر خبر دا چی دا ہجرت دا مدینه نمخ کے نازل دی نو پا ہر زیکے چی نازل دی دا مکی دی او دا ہجرت مدینہ نچی گرستکم نازل دی نو پا ہر زیکے چی نازل دی خواک پا مکہ کے نازل دی کپا عرفات کے نازل دی نو دا طول مدنی دی او دا دی وجہ دارا چی دا ہجرت نمخ کے دا اسلام مرکز مکہ مکرمو نو نسبت ہم دی مرکز دا اسلام تکیگی او دا ہجرت دا مدینی نفس دا اسلام مرکز مدینہ منورو نو دا دین پس چی سمر سورتون نازل دی نو نسبت مدینی تکیگی نو سورہ البقرہ مدنی سورت دے ترتیب دا نزول سرا و اتیایم نمبر دے 87 نمبر سورت دے دا سورہ المطففین نفس نازل شوے دے او دا دی نم بقرہ دے خود دی سورت نم او دا طول سورتون نمونہ یو سون علاوہ دا نمونہ دا صورت گوئے موضوع نہیں دا کی دی صورت موضوع دا لیکن دا خبر بیانی دی دا سے نہیں بلکہ دا صرف نمی خودے شوئے دے او نم پا دی طریقی خودے شوئے دے چی دا دی صورت یو مشہور لفظ راغستے شوئے دے اور دا صورت نم شوئے دے مدارسو کی اصطلاح دا پارا بھی کی چی دا دا قبیلی دا تسمیی دا کلنا پا اسم دا جس سرا یعنی دی طول کل نمی خودے شوئے دے دا دی پا یو جز بانی او منگا سب دا تو منگا چیر پار نمی خودے چاہے الان کے دے چایو کی وازی دے چی دا پتی ندی دے کی پیم دی بدی کی اوبم دی بدی کی چنیم دی او غٹ ایسا خود دی اوبدی بیا پی دی بکی چنی دی چای خود دیر لگ استعمالی گی خدا پا دی جز بانی دا دی طول شن نمی خودے شوئے دے نمزق شان دا صورتنا یو لفظ آغستے کی گی واقع دا دی نم کی گی دا دی دا پارا چی تعارف دا پارا آسان شی دا پلانے صورت دے دا پلانے صورت دے دا پی جنگلو دا پارا دا آیتونو دا حصے دا معلومولو دا پارا بعض صورتون دا سلی چاگا موضوع ہم دا لکہ صورت الفیل کی دا فیل واقعاتو دا موضوع دا و صورت اللہب کی دا ابو لہب موضوع تولا موضوع دا نغشان سلک صورتونا و اکثریت دا صورتونو چی سمرا نمونه دی نو دا دا صورتون موضوع دا صرف نم دے دا پی جنگلو دا پار سورہ البقرہ دا دی صورت بیشمار فضائل پا احادیثو کی بیان شوی دی اصل خود طول قرآن فضیلت دے قرآن کریم چی سمرا دے نو یو حرف او یو لفظ دی فضیلت لری دا دیو جنہ دا قرآن کریم دا نسخاو دا دی مصحف نا جدام که دا قرآن کریم حروف ملاو شنداغ احترام پکار دے خدا بعض صورتون و فضائل سا خاص بیان شوی سورہ البقرہ ہم دا پشانی صورت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث راوی دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فرمائی دخل کورون قبرستان نجوڑوئی او دا قبرستان نجوڑولو مطلب دارے چی سنگ پا قبرستان کی قرآن نلوستے کی گی او پا کارم نرے چی پا قبرستان کی سو قرآن نلولی نو تاسو دا کورون نم قبرون مجوڑوئی بلکہ پا دیکھی قرآن لولی نو آگا کور چی قرآن پا کی نلوستے کی گی داو قبرستان برابر دی اگر کدی کور کی دن دیر خائص دے
د دنیا جهان دا ډیکوریشن سامان هم ورپکې دی، خلک هم ورپکې دی، خو دا د قبرستان مثال دی. ځکه دا کورونه ژوندي کېږي په قرآن باندې، نو چې قرآن په کوم کور کې نه لوستی کېږي نو دا ژوندی کور نه دی. نو فرمایي د خپل کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، ځکه هغه کور چې په هغې کې سوره بقره لوستی کېږي نو دې کور ته شیطان نشي ننوتی. نو که تاسو خپل کورونه د شیطان نه ساتل غواړئ چې شیطان دې را نشي، د شیطان شرارتونه او شیطانتونه دې را نشي، نو سوره بقره لولئ په کور کې، خاص طور دا صورت لولئ، نو کور ته به شیطان نه راځي. یو بل روایت هم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث راوی دے، فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. فرمائي قرآن لولي، قرآن لولي، ځکه دا قرآن به د قیامت په ورځ د خپلو ملګرو دپاره سفارش کوونکی را روان، سفارش پکې. زه تاسو ته یو مثال درکړم، ډېر ساده مثال، په توجه باندې تاسو واورئ. یو سړی د څه مسلې او مشکل سره مخامخ شو، او د مشکل سره چې مخامخ شوم دا مشکل په عدالت کې دی یا په کوم دفتر کې دی. دې مشکل سره د ډېرې پریشانۍ سره او د ډېر تکلیف سره دې عدالت او دې دفتر ته ورسېد، او دلته د دې مشکل د ده سره د حل څه اسباب هم نشته دی، څه ذریعه نشته دی. اچانک یو سړی میلاو شو ورته، دا سړی ډېر مؤثر سړی دی په دې دفتر کې، او دی چې وغواړي نو هره مسله حل کولی شي. او دا سړی چې د ولیدو نو ده ته دا هم رایاد شو چې د ده سره خو زما ډېره کلکه ملګرتیا تېره شوه په پلاني ځای کې، د ده خو ما ډېر مدد کړی و پلاني ځای کې، پلاني وخت کې، پلاني وخت کې، پلاني وخت کې ما دا کار کړی و، دا کار کړی و، دا کار کړی و. او څنګه چې سړی ده سره میلاو شي نو هغه ته ور یاد هم شي، ډېر په مینه میلاو شي، او وایه څه تکلیف مسله څه ده؟ وایي صاحبه دا پلانۍ مسله مې دلته ده، اوس څوک نه و، نو بس راغلی یم، راځه سړیه هلکه دا مسله ورته حل کړه، ختمه کړه دا خبره، او خبره یې ومنلی شي. هوبهو دغه شان قرآن کریم به د قیامت په ورځ د خپلو ملګرو هم دقسې سفارش کوي. ملګری په مشکل کې لکه تکلیف ورځ ده، ډېره سخته ورځ ده، د تکلیف او د پریشانۍ ورځ ده. قرآن کریم به را رواني، یأتي یوم القیامة شفیعا لاصحابه. دی به را رواني او خپل ملګري به ګوري، چا سره ملګرتیا پاتې شوې ده، با الفاظ دیگر چا د دې قرآن ملګرتیا کړې ده. د دیو په هر تکلیف کې قرآن اوس د ده مدد کوي. شفیعا لاصحابه، سفارش به کوي، او د قرآن سفارش به الله نه رد کوي. قرآن چې کله سفارش وکړي دا سفارش به منظور شي.